अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو استاد سرور جعفر شاه درویش د خپل یوټیوب چینل جے ایس ډی ټي وی نا تاسو سره مخاطب یم مینوالو دي دا مردان علاقې یو زبردست فنکار بنارس حسین عاجز سے براسره ناستی دا غینه با خپل خبره مورو او ډایلاګ براته خوم کوي په بشمیر ډرامو کې کار کړی دی نو راځي چې یو څو خبره تیرې وسره وګو استاد جی څنګه یې بس خیر جی دا راته استاد جی تقریبا 100 ډرامو کې بتا سو کار کړی ما 40 ډرامو کې وکړ ها هغه کې اردو مشته پنجابي مشته پښتو مشته کنه تاسو تقریبا څومره ډرامې خپل به کہانی لیکلي سټوري به لیکلي پښتو کہانی خدا سے 20-25 باندې او فلمونو کې تاسو هم کار کړی دی نو څو فلمونو کې هم کړی فلمونو کې مې 10 فلمونو کې کار کړی چې څومره وخت شو چې دی پانته تاسو وروتي دی ډرامو ته دی فلمونو ته دیتا زما زه هغه وخت د 15 کالو پوه شئ چې دې سره زما شوق پیدا شو او ما سټیج ډرامو کې باید کار کولو د هسپتال سره یوث کمیونټي کونسل دغلطه بډرامي کېږي استاد دا راته اوسنی وخت دی او کنه چې کله به تاسو سی ډي ډرامې جوړولې اوس غنن سبا موبایل کې هر چا سره بس په لاسو کې سره موجود وي ډرامې فلمونه نو هغه وخت د سی ډي وخت او دا کیسټ وخت کنه اوسنی وخت دی تاسو څه ویل غواړئ زه خو دا وایم کنه چې اوسنی وخت څه شي نه مخکنی وخت کوم کنه ډېر خلک خلک هم ساده خلک پوه شئ او خپل ډرامې هم جوړېدل فلمونه هم جوړېدل کنه ساده فلمونه ساده ډرامې وي نن سبا چې کوم دی نو دا ماحول د ماحول لکه چې دا ماحول ټیک نه نن سبا پخوانو کہانو کې پخوانو فلمونو ډرامو کې هغه کې بس سبق او خلکو تبا تربیت ورکړي اوسنی جديدي ته تاسو په کوم نظر دا وګورئ کني تاسو دا وګورئ چې زاړه غانې تاسو وګورئ د انډیا داغه به څه مطلب وي او اوسنی تاسو وګورئ ټینګه په مطلب به پوهیږئ چې تاسو یې نو دې سره خو لکه ماحول ډېر ګډوډ شو او ډېر احترام تاسو ډېر ملګري بداسي وي چې دا هغه کم کاروبار چې کم میوزیک سنټر وغیرہ غار څخه ګډوډ شو نو څه ویل غواړي په دې اړه ماحول سره مطلب دا چې ماحول څنګه بدل شو کنه نو دا شان څه دوستان هم ولاړل فلمي لینډ ته لږ غره یو ډراما کې د کار کړو نو هغه کې یو ډایلاګ او یې د جادو شیشه ما ته وایا هغه ما ته دې میک اپ نه کیږي میک اپ کیږي استاد ته ووا چې دا کردار سره شریک کې ډیر مزه وو ایکشن د جادو شیشه ما ته دا وایا چې ته وخت کینګ کام کم ځای کې وبي تیر ها ایکشن राजा नगर खाना टमाटर का ये दफार रोके किस्ता का मसला बना जमीन बेचने की पूरी तरह चुप करा आओ कचरे तफोके खुद पुलिस बके बया हाँ सरोता वो ढेर हट कीमत पंदे बदना वाह बना बना सुना हाँ खान ini siapa? Azmaka jadikan mur pada mur saudara. Azmaka, oh jadikan mur, Azmaka, oh jadikan mur. Dah sudah kini, Dah sudah kini. Oh Khan, dah kau betul. Allah berdapat tahu lagi. Kita speaker thora tiada ke, ninggale khub. संखड़े पर देखे थी वो बखबर लरवान थी वाला कतौ लगे शेषबा का देखान मूवी आओ कने भी एक्शन
बंद कदा बकवास चार ते जुड़े दा पता निशा शिसद दे कड़ी खाने तो चुप दे कड़ी के कम से जमा होती जाने का ना हुआ ओ के परजा नरा कई ताकत को में चढ़ता नहीं है सब खान टिकता लास्ट आजाद तुरंत तेरा तो सकून से ओदरे वाले का खेला तो गोलियां में चले जका छे पप्पल दे रखे न चाबी नहीं तो बोलना वाला दा वक्त ध्यान रखी क्या पराशी कैदी नंबर 602 हाजिर है जनाब सर झुका कर बात करो ये सर किसी इंसान के सामने रुक नहीं सकता मेरा साहब झुकेगा तो उसके तलवार में या उसकी चौपट पे झुकेगा बहुत हो मैं ऐसे ही सरों के कदर करूँ लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस जेलों में तुम काम करके आए हो वो मेरी जेल में ना हो अगर हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ा अफसोस होगा जो हुआ तो क्यों हुआ तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए हम जिस जेल जाते हैं वहाँ पर जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पर चला जाता है लेकिन मैं उसके संग जेलर नहीं हूँ न तो छुट्टी पर जाऊंगा और न तबादले की दरखास्त करूंगा हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है तो तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है तो दोबारा वो जेल में जाए और रणधीर सिंह के जेल में न जाए जिसमें हाँ मीनावालो यकीनन जी दा उस्ताद जी दा कुली डायलागुना कुली खबरे बस्ता सो खुशी भी पला राय बगुम ता खामखारा कवे और इंशाल्लाह बबले वीडियो की बबिया मुलाकात कीगी नो उस्ताद सुन इजाजत वाड़ू अल्लाह